د غزې وروستۍ شپه. کله چې له قبر څخه را وګرځېدو، یوه نجلۍ مو ولیده چې له پښو څخه یې وینې څڅېدې. یوې خور کې له ویرې څه ماشوم غېږ کې نیولې، پر سر یې پاڅېدلې لو پټه وه په غذا کې، غیرت زما او ستا تله پرته وه په غذا. 11مه برخه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله خير الورى، أما بعد. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم اوریدونکو، د الله جل جلاله څخه غواړم چې تاسو روغ جوړ او خوشاله یاست، او هیله لرم چې ژوند مو په خوښۍ کې تیریږي. محترم اوریدونکو، په 13مه برخه کې مو وویل د لمر وړانګې پر اوږو پرتې وې، سوري یې په خاورو کې اوږده ښکارېدل، شېبه وروسته یې له ځمکې سوري وکوچېدل، د لمر ژېړه سترګه ډوبه سوه، د دښتې له سر وریځې لوړې ولاړې وې، داسې ښکارېدې لکه په وینو چې سرې وي. محترمو اوریدونکو، د الوتکې کړسنده غږ ولګېد، وړاندې د چاودنې دروند غږ خور سو، اوږدې انګازې یې کولې. فرحان لاسونه غوږونو ته اوچت کړل. الوتکه بیرته د پنډغالۍ په اسمان کې ځغلنده تېره سوه، د پنډغالۍ له بر سر د چاودنې غږ پورته سو، سیمه یې ولړزوله. فاطمه او حسنات له ګژدۍ ووتې، یوې او بلې خواته یې وکتل، څه یې تو سترګو نه سول، حیرانې څهرې یې ونیوې، په لړزېدلو ګامونو کږدۍ ته ننوتې. محیا له فرحان لاس چارپېر کړی و، زنه یې د فرحان پر سر ایښې وه، شونډې یې تیزې تیزې رپېدې، ویل یې څه نه کېږي، څه نه کېږي. فاطمه او حسنات څنګ په څنګ کېناستې، ژوره خاموشي یې بلې چاودنې ماته کړه. د فرحان غږ لوړ سو، ویې ویل مورې. فاطمې د حسنات څنګل وخوځوله، د حسنات لړزانه غږ پورته سو، د قرآن کریم آیاتونه یې په خواږه غږ تلاوت کول. شېبه وروسته د الوتکې غږ ورک سو، فاطمه غېږه خلاصه کړه، فرحان ورمنډه کړه، په غېږه کې کښېناست، د ویرې څخه یې زړه تیزه تیزه درزا کوله. محیا په لړزېدلو ګامونو د فاطمې ښي اړخ ته کښېناستله. حسنات په سکېدو سکېدو ورنږدې سوه، فاطمې لاسونه ترې تاو کړل، دواړو څنګو ته یې جوختې ونیوې. محیا یې په اوږه سر کښېښود، سترګې انګړ ته شیخې ونیولې، د ګژدیو څراغونه ژیړ او سپین ځلېدل. محترمو اوریدونکو، محیا له کږدۍ ووتله، شېبه بلا نه وه تېره سوې چې بېرته را وګرځېده، سترګې یې یوې او بلې خواته وغوړولې، وړاندې ولاړه، کڅوړه یې راواخیسته، ټیټه سوه، فرحان یې په ټنډه ښکل کړ، له کتابچې یې پاڼه پرې کړه، حسنات ته یې ونیول، ویې ویل چې ویښ سو یو څه ورته جوړ کړه. حسنات وویل چېرته ځې؟ محیا وویل هدیرې ته. حسنات وویل څومره لاره ده؟ محیا وویل نه پوهېږم. حسنات حیرانه څهره ونیول، لاس یې پورته کړه، تور ساعت یې ترې خلاص کړ، د محیا ډنګر مړوند یې ونیوی، ساعت یې ور وتړه، ویې ویل اوس پوهېږې چې څومره لاره ده؟ محیا ساعت ته وکتل، 6 بجې او 5 دقیقې وې. حسنات ته یې غېږه ورکړه، دواړه له کږدۍ ووتې، د محیا په څېره ژېړې وړانګې ولګېدې، ببر وریښتان یې له ټیکري راوتلي وه، له شا یې غږ وکړ زما برخه ډوډۍ هم فرحان ته ورکړه. محترمو اوریدونکو، یو هلک د قبر په څنګ کې سینه لګولې وه، ژړا یې په هدیره کې انګازې کولې، د قبر خاورې تازه ښکارېدې. محیا وړاندې ولاړه، ساه یې بنده کېده، د یو قبر تر څنګ کښېناستله، په ژړغوني غږ یې وویل سلام مورې. ساعت یې وکتل، 6 بجې 45 دقیقې وې، شونډې یې وخوځېدې، تر ډېره یې له ځان سره څه ویل. شېبه وروسته بل قبر ته ولاړه، د قبر په ډډ یې لاس کش کړ، د زړو خاورو نرمه تودوخه یې په ورغوي ننوته، کڅوړه یې څنګ ته کښېښوده، لړزې یې واخیسته، زام یې وکړپېدې، په څهره یې ژړا پرته وه، خو اوښکې یې له سترګو نه څڅېدې. د قبر ډډ ته غلې کښېناستله، سر یې وځړېدی، ویې ویل پلاره، فرحان په خوب کې لیدلی وې، ویل یې چې ستا او د مور په لاسو کې د ګلانې ګېډۍ وې، نن مې کتابچه راوړه،
د فرحان خوب به درته رسم کړم. ماحیا دوې څهرې رسم کړې، د یوې څهرې ونه لوړه وه، اوښکې یې په سترګو کې ولغړېدې، رسمونه تیت ورته ښکاره سول. د سپېره لاس څټ یې په سترګو کش کړ، بیا یې څه رسم کړل. شېبه وروسته یې سره او شنه رنګه ور واخیسته. د ګلانو 3 پاڼې یې د یوې څېرې او 3 پاڼې د بلې څېرې په لاس کې شنې کړې، ګرد ګلان یې سره کړل. ناڅاپه د چاودنې غږ ولګېدی. ماحیا سر پورته کړ، لمر یې سترګو ته سیخ سو. سپېره لاس یې په ټنډه کښېښود، د پنډغالي په لور یې سترګې وګرځولې. سپېره دوړه اسمان ته پورته کېده، په شیبه کې تور دود وختی، له منځه یې سره لمبه پورته سوه. لمبه د دود په نیمایي کې ورکه سوه. زړه یې ولړزېدی، کتابچه وتړله، رنګې یې راواخیستې، دواړه یې په کڅوړه کې واچولې. سترګې یو په بل پسې د فرحان، حسنات او فاطمې څهرې ودرېدې. له ځایه راپورته سوه، منډه یې وکړه. قبرونه لا پای ته نه ورسېدلي چې سایه بنده سوه. لړزان د ګامونه اخیستل. د لارې په نیمایي کې 3 امبولانسونه په چټکۍ تېر سول. په سپېرو دوړو پسې یې منډه واخیسته، بېرته ودرېدل، پښې سوسې سوې، وچې شونډې یې په ژبه لندې کړې. بیا ګامونه واخیستل، ساعت یې وکتل، 7:15 دقیقې وې. زړه یې ولړزېدی. شېبه وروسته له لیرې پنډغالۍ ښکاره سوه، سترګې یې وموښلې، کېږدۍ یې روغې ښکارېدې. څو ګامه مخکې ولاړه، بېرته یې په 3 امبولانسونو سترګې ولګېدې. په تیزۍ له څنګه تېر سول، مخ پورته روان وه. سپېرې دوړې ورپسې نښتې وې. ساه نیول یې د یوې کېږدۍ څنډې ته ورسېده. ګڼو خلکو په انګړ کې یوې او بلې خوا ته منډې وهلې. ګامونه یې اوچت کړل، کېږدۍ یې له سترګو تېرې کړې، روغې وې. په زړه کې یې وویل، څه ټکه رالوېدلې. وړاندې ولاړه، سیده په یوه کېږدۍ ننوته. سترګې په فاطمه ولګېدې، رنګ یې الوتی و. د ماحیا زړه ولړزېدی. حسنات او فرحان یې تر سترګو نه سول. په ساه نیولي غږ یې وپوښتل، فرحان او حسنات؟ فاطمې وویل، حسنات او فرحان لټوې؟ زړه یې څټکه وکړه، له کېږدۍ ووته. په ګڼه ګوڼه کې یې سترګې وڅرخولې. حسنات او فرحان یې په منځ کې نه ښکارېدل. د پنډغالۍ په وروستۍ برخه کې خلک ولاړ وه. په تیزۍ یې منډه وکړه، پښې یې تودې سوې، د بارودو سوړ بوی یې په پزه ننوتی. یو سوی بوټ یې تر سترګو سو، سترګې رډې راووتې. بوټ یې ورپورته کړ، ښه ورته ځیره سوه، بېرته یې په مځکه واچوه. د خلکو ګرده دایره ماته سوه. د ماحیا سترګې په مځکه ولګېدې، ژوره سوې وه. څنګ ته یې 2 موټره پراته وه، اوسپنې یې غونجې وې. 2 سړي څنګ په څنګ روان وه. یوه وویل، له کېږدیو وړاندې ولګېدل، که نه اوس به ډېر. بل سړي یې خبره پرې کړه، ویې ویل، د موټرو له سپرو پرته نور ټپیان سول. د ماحیا سر وځړېدی، بېرته کېږدۍ ته روانه سوه. د کېږدۍ په خوله کې یې په حسنات او فاطمه سترګې ولګېدې، ناهیلې ولاړې وې. ماحیا منډه ور واخیسته، ساه نیول یې د حسنات مخې ته ودرېده. ویې ویل، فرحان، فرحان. حسنات وویل، پیدا مې نه کړ. ماحیا وویل، تا ته مې سپارلی و. حسنات وویل، د کېږدۍ خوله کې یې لوبې کولې. ماحیا وویل، ښه څه سو؟ حسنات وویل، زه په اوبو پسې ولاړم، چې راغلم فرحان نه و. ماحیا وویل، چېرته تللی؟ حسنات وویل، فاطمې انا ویل، له 2 هلکانو سره یې د موټرو خواته منډه وکړه. ماحیا په مځکه ګونډه ولګوله، څېرې کوکې یې له خولې پورته سوې. ویې ویل، اوس څه وکړم؟ حسنات مخکې ورغله، ماحیا یې له لاس ونیوله. په ژړغوني غږ یې وویل، پورته سه، روغتون ته به ورسو. ماحیا اوښکې پاکې کړې. ویې ویل، چېرته دی؟ حسنات وویل، پوښتنه به یې وکړو. حسنات او ماحیا یوې او بلې خوا ته سترګې وغړولې. خلک له کېږدیو راوتل. یوه سړي دسمال هوار کړ، 2 توشکې یې پکښې وتړلې. پنډه یې اوږې ته پورته کړه. یو کوچنی هلک یې تر لاس نیولی و. یوه ښځه او 3 هلکان ورپسې سول. د ښځې په یوه لاس کې بوشکه او په بل کې دیګ و. فاطمې د حسنات په غږ پورته ترپ کړل. ویې ویل، چېرته ځئ؟ فاطمې وویل، کډه کوي. حسنات وویل، موږ څه وکړو؟ فاطمې وویل، ته او ماحیا ولاړه سئ روغتون ته. حسنات وویل، ته څه کوې؟ فاطمې ورته وویل، ستاسو تر راتګ به همدلته انتظار باسم. حسنات بړسه څېره ونیوله. ویې ویل، خو فاطمې وویل، ولاړه سئ، په ما څه نه کېږي. حسنات او ماحیا ګڼې ګوڼې ته ننوتې. کېږدۍ په خالی کېدو وې. شاته وکتل، فاطمې 2 سترګې پکښې شیخې کړې وې. ماحیا یوه سړي ته وکتل، چټک ګامونه اخیستل. ماحیا ورنږدې سوه، په ژړغوني غږ یې وویل، ټپیان یې چېرته یوړل؟
سړی ودرېدی، سترګې محیا ته ورواړولې، ویې ویل څوک لټوې؟ محیا وویل ورور مې. سړي وویل غټ و کوچنی؟ محیا وویل تر ما کوچنی و. سړي وویل څو کوچنیان یې لومړي کښته روغتون ته یوړل؟ محیا وویل څومره لاره ده؟ سړي وویل ډېره. محیا او حسنات راوګرځېدې، بېرته د فاطمې مخې ته ودرېدې. د فاطمې په لاس کې د لرګي تسبیح وې، په پټه خوله یې اړولې. حسنات د فاطمې لاس ونیوی، ویې ویل انا یوه سړي ویل چې کښته روغتون کې یې وګورئ. فاطمې وویل هو، یو موټر اول راغلی، کښته ولاړئ. حسنات او محیا ترې ولاړلې، د یوې کږدۍ شاته ورکې سوې. د فاطمې لندې سترګې وځلېدې، لاسونه یې ولړزېدل، تسبیح ترې ولوېدې. د پنډغالۍ په انګړ کې یې سترګې وګرځولې. خال خال کسان روان وه. شېبه وروسته په انګړ کې ژوره چوپتیا خوره سوه. فاطمه په لړزانده ګامونو کږدۍ ته روانه سوه. محترمو اوریدونکو، محیا شیبه په شیبه ساعت ته کتل. پلاستیکي کڅوړه په لاس کې لړزېده. د کنډوالو په دواړو خواو کې له دوی پرته بل څوک نه ښکارېدل. د محیا ذهن ته د فرحان څهره راغله. دواړه لاس یې د مرغه د وزر په څېر خلاص نیولي وه، منډې وهلې، سترګې لمدې سوې. حسنات یې له لاس ونیوله، د دواړو په سترګو کې اوښکې پرتې وې. محیا له حسنات لاس بیل کړ، بیا یې ساعت ته وکتل، نرۍ وسپنه یې ورو ځغلېده. حسنات ته یې وویل تر دې به اوږده ورځ وي؟ حسنات وویل هو. محیا وویل نه، همدا اوږده ده. حسنات څه ویلو ته خوله جوړوله، خو بېرته یې شونډې ونښتې. یو کس په مخه ورغلی، په لاسي ګاډۍ کې یې د کور سامان پروت و. ټیر یې یوې او بلې خوا ته کوږ اوښته. د ټیر غنچا د محیا په زړه ترخه لګېده. لاسونه یې غوږونو ته یوړل، کڅوړه ترې ولوېده. لا هم د ګاډۍ غنچا خته، له خوله یې کوکه ووته. غږ یې ورک کړه. سړی ودرېدی، حیرانې سترګې یې محیا ته ورواړولې. بېرته یې حرکت وکړ. شېبه وروسته د کنډوالو په منځ کې چوپتیا خوره سوه. حسنات له مځکې کڅوړه راپورته کړه، محیا ته یې ونیوله. جوړه روانې سوې. لمر یې په سرونو تیز لګېده. د محیا غوږونو شرنګا کوله. د ګاډۍ غنچا یې په ذهن خوله شخه کړې وه. د یوې کنډوالې په منځ کې نیمه ویجاړه ودانۍ ښکارېده. خلک ترې وتل او وروتل. په یوه سوي دیوال لیکل سوي وه ناصر میډیکل کمپلیکس. د محیا زړه ولړزېدی، په تیزۍ مخکې ولاړه. حسنات هم ورپسې وه. ذهن ته یې د فرحان څهره ودرېده. تر سر یې سپینه ټوټه تاو وه، خال خال په وینو اسره وه. سر یې وخوځاوه، بل تصویر سترګو ته ودرېدی. د فرحان غټ سترګې په سپین کبان کې واضح پاتې وې. د محیا له خولې کوکه ووته، ویې ویل نه. حسنات ورنږدې سوه، ویې ویل څه سوي؟ محیا وویل څه نه، څه نه. دواړه نیمه ویجاړه ودانۍ ته ننوتې. سترګې په اوږده دهلیز ولګېدې. سرې وینې څاڅکي څاڅکي څڅېدلې وې. وړاندې ولاړې، سپین کفنونه یې سترګو ته نیغ سول. محیا ځای په ځای ودرېده، پښې سستې سوې. یو سړی یې تر څنګ تېر سو، د یو کفن څنډه یې لرې کړه. سر یې وخوځاوه، بل ته ورغلی. د څو کوچنیانو څهرې یې تر سترګو تېرې کړې. د وروستي کوچني سر ته ودرېدی. د سړي لاسونه ولړزېدل. د کفن څنډه یې لرې کړه، ورو یې ټټر ته راپورته کړ. زانګې وانګې د محیا له څنګه تېر سو. د محیا وچې شونډې خلاص وې. ویې ویل ته یې وګوره. حسنات مخکې ولاړه، د هر کوچني جسد ته یې په ځیر ځیر کتل. شېبه وروسته یې سر وخوځاوه. محیا سور اسویلی وایست، د حسنات څنګ ته ورغله. حسنات بړڅه څهره ونیول، ویې ویل دې ماشومانو کې نسته. یوې خونې ته ننوتې. د ځینو کوټونو پښې ماتې وې. ناروغان او ټپیان په وچه مځکه پراته ول. د هر یوه څهره یې تر سترګو تېره کړه. فرحان نه ښکارېدی. جوړه ووتې. د یوې بلې خونې څخه تیرې کوکې راوتې، خو غږونه یې توپیر درلودی. پښه مې چېرته ده؟ وایي سترګې مې سوځي، لاس مې نسته. ډاکټر صاحب ما پرېږده، خیر دی زوی مې وژغوره. د حسنات او محیا د الوتو څهرو لا رنګ والوت.
د خونې د دروازې په لور یې سست ګامونه پورته کړل. نیغې په دروازه کې ودرېدې. د یوه سړي په لاس کې یې قیچي وه، په وینو سره اوښتې وه. سترګې په ماهیه او حسنات ولګېدې. د سړي ډډ غږ د ټپیانو په کریغو کې پورته سو. ویې ویل دلته څه کوئ ها؟ حسنات په بنده ژبه وویل پر فرحان. سړی وویل غټ دی که کوچنی؟ حسنات وویل کوچنی. سړی وویل دلته کوچنیان نسته، له دې ځایه ورکې سئ. د حسنات او ماهیه سرونه وځړېدل. بېرته له دهلیزه ووتې. د یوه سړي سپینه چپنه په وینو سره وه. ماهیه یې مخې ته ودرېده. ویې ویل خپل ورور لټوم، تر ما کوچنی دی. سړي وویل لورې مړی مو وکتل؟ ماهیه وویل هو، هلته نه و. سړي وویل ښه، دلته نسته، بل لختون کې یې ولټوئ. ماهیه غروی واخیسته. ویې ویل چېرته ولاړه سم؟ سړي مخکې ګامونه پورته کړه. د چپنې سوړ بوی یې د ماهیه په پزه ننوتی. لړزان د لاس یې د ماهیه په سر کش کړ. ویې ویل مه ویرېږه لورې، ښایي ډېر سوی وي او چېرته پټ وي. ماهیه په ذهن فشار راوړ. د فرحان یو تصویر یې سترګو ته ودرېدی. راپورته سه ماهیه، پیدا مې کړې. د ټیکري څوکه دې له کټ راوتې. اوس ما نوبت دی. ټنډه په دیوال ولګوه، سترګې پټې کړه، تر لسو وشماره، بیا سترګې لوڅې کړه. یوه تیاره کریغه د روغتون په دهلیز کې خوره سوه. د فرحان د تېرې زمانې تصویر د ماهیه په ذهن کې ړنګ سو. بله کریغه پورته سوه. ویې ویل درته مې وویل چې ما پرېږده، زوی مې وژغوره. ماهیه سترګې وغړولې. ډاکټر ترې تللی و. د حسنات لمن یې کش کړه. ویې ویل هغه کږدۍ دې وکته؟ حسنات وویل کومه کږدۍ؟ ماهیه وویل مخکې چې موږ پکښې اوسېدو. د 11مې برخې پای.